په یوه شپه ورځ کې د هیواد په کچه بیلابیلو لابراتوارونو کې د کرونا ویروس 261 مشکوک سمپلونه ارزول شوي چې له ډلې یې 4 مثبت دي. عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس ثبت شویو مثبتو پیښو کې تر ټولو زیاتې کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 1106 ته رسیږي. زیات مثبت واقعات په کابل کې 8 پیښې، په هرات کې 3، غزنی 2، کاپیسا 4، ننګرهار کې 6 او په کونړ کې هم 3 واقعې ثبت شوې. ضمناً په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له کرونا 114 کسان روغ شوي او 40 مړه دي. عامه روغتیا وزارت په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په تړاو اندېښنه وښوده او پر ښاریانو یې غږ وکړ چې که جدي وقایوي تدابیر ونه نیسي له سخت او نه جبرانېدونکي ناورین سره به مخ شي. تا فی الحال 413 واقع مثبت در کابل داریم که زیادترین واقعات مثبت در کل افغانستان است. کمتر رعایت میشه متاسفانه از طرف شهروندا و جدی نمیگیرن. این خود سبب از این میشه که پرابلم روزافزون باشن. فاصله اجتماعی رعایت نمیشن. هدایت که در خانه ها باشن، کمتر در خانه ها می باشن. سره لدی چې کابل ښار کې د کرونا پر وړاندې پر جدي تدابیرو ټینګار کیږي، خو هر ورځ پیښې په زیاتېدو دي چې عامه روغتیا وزارت یې لامل د خلکو بې غوري په ګوته کړي.